السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته احترامات او نیکی هیلي. افغانانو څنګه چې تاسو ته معلومات او خبر راغلی چې د اشرف غنی صاحب او عبدالله ترمنځ دغه وشو، ان شاء الله حکومت به مشترکه حکومت به جوړیږي. نو دې د وجه ما بیگ میک راواغستو، د خیر روان یم افغانستان ته، ځکه چې موږ تاسو ډېر پوه خلک لرو هلته افغانستان کې، او جادونه خو نشته دی، خو بس اس په افغانستان رسوم. زه چې دا ټوکم کومه د ډېر زړه د تاو نه کومه خبره ده افغانانو چې موږ تاسو په افغانستان کې ډېر مشکلات لرو. زه پوهېږم چې اوس به دا حکومت اعلان شي، تاسې بعضې په فیسبوکونو کې راشي ډېر بد رد به وي او اشرف غني ته یا عبدالله ته ځان نه مه ستړي کوئ، ځکه چې اشرف غني ملامته نه دی. په افغانستان کې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. افغانستان کې د قدر سړی هغه دی چې افغانستان یې وران کړی او خیانت یې ډېر کړی. اشرف غني ته چا ویلی چې ته پوهنتونونه په هواره کې وي او په امریکا او په بلو ځایونو کې دلته به راغلی غر ته به ختلی، وروره جهاد به دې م کولی، ورسره پوهنتون به دې م ویلی، طب به دې م ویلی. دلته افغانستان کې خو چې وروره ډاکټر کېږي او انجینر کېږي، وروره غر ته خېږي، وروره ډزې کوه، خپله انجینر کېږي او ډاکټر کېږي. نو تا ته چا ویل چې هوارې ته راځه، ورته مهربانه چې ته په پوهنتونونو کې سبقونه ویې، بیا افغانستان ته راځه، رئیس جمهور کېږي. موږ افغانستان کې د کار سړی نه پرېږدو افغانانو. بل دغه خلک چې دي، دغه خلک څومره خدمت یې کړی دی د عبدالله او دغه نور جهادي ډلو، د 92 واره تر 96 پورې. تا خدای کابل یې څومره ښه جوړ کړو، سړکونه یې درته جوړ کړو، مکتبونه یې درته جوړ کړو، شفاخانې یې درته جوړې کړي، د کابل نقشه یې درته بدله کړه. خو دا طالبان دي، خو غلطي مو کړه، رالې صاحب مهربانه او ایست تمدیدي حکومت چپه کړو. څومره ښه اوس به افغانستان کوم دي ته رسېدلی، د داود خان 15 کلن پروګرام دی دغه جهادي تنظیمونو عملي کوو. بیا د 2001 نه تر 2020 پورې تو ګورو څومره خدمت یې کړی افغانستان ته. په کابل کې بلډینګونه جوړ کړي، په کابل کې پرېږدي، په دوبۍ کې بلډینګونه جوړ کړي. دا دومره د کار والا د وطن پرست خلک دي. اشرف غني صاحب ستا ځای دلته نشته دی او نه د نورو خلکو ځای شته دی. افغانانو بدې ردې مه یوئ، قسم د دغه. او ګوره اوس مارشل دوستم، دا ګوره مارشلي دغه باید دلته ورکړ شي. د 3 سترو قدرتونو ته شکست ورکړی دی دوستم. د ده عمر 2.5-300 کاله دی، دا ډېر عمر سړی دی، د الله تعالی غټ عمر دته ورکړی. ګوره برطانیه ته دې شکست ورکړی دی، روسانو ته دې شکست ورکړی دوستم، او امریکایانو ته هم شکست ورکړو. او یې نه ویله چې امریکایان دلته شهیدان شوي ډېر قرباني ورکړي. نو که کوم په دریشۍ کې کوم ځای پاتې چې هغې ته زه تمغه ورته ورلګوم. افغانانو زمونږ او تاسې قسم په خدای دی په شرمونو وشرمېږو. دغه یوروپیانو او دغه امریکایانو موږ په شرمونو وشرمولو. زمونږ په وطن کې 2 ځله انتخابات شو، نتیجه یې اعلان شي او رئیس جمهور هم 2. هر چې زمونږ اساسي قانون ته په سپک نظر وکاته، زمونږ ملا ته په سپک نظر وکاته، زمونږ اسلام ته په سپک نظر وکاته، زمونږ طالب په شرمونو وشرمو، زمونږ ملا، زمونږ سیاستمدار، زمونږ وطن، هر شی راته ګډوډ کړو. حقیقتونه ویوئ، والله کې یو شی زمونږ پرېښود. او دغه په دغه حکومت کې دغه زورواکي، دغه چورواکي، دغه بدماشان دغه په خپله طبع سوله غواړي. زمانم په طالب کې ډېر د خدای نیمګړتیا نه دي. دا جنګ اوس غیر دغه روان کړی دی، دا یو ظلم دی، یو ناروا، یو کفر ګڼم. خو دغه په حکومت کې باید کړی سوله په خپله طبیعت غواړي. هغه سوله داسې سوله غواړي چې دې کوم غصب کړی دی، دې کوم بلډینګونه دي په کابل کې، په دوبۍ کې، چې دا دې ته څوک څه ونه وایي. افغانانو وطن به څنګه جوړ شي چې موږ او تاسې داسې خاینان او داسې خلک لرو؟ نو عبدالله صاحب تاسې ته دې مبارک وي، ستاسې نور ټیم ته، جهادیانو ته دې مبارک وي، غصبګرو ته دې مبارک وي د افغانستان. دا اشرف غني صاحب یا زمونږ وطن کې د خلکو زیات ته چېرته دی؟ دا اوس هم اشرف غني وانه زه ورته پرون یم د نر بچی دی چې دلته دومره وخت هلته تېروي. هلته خو سړی د انسان بالکل هېڅ اهمیت نشته دی. افغانانو باید چې موږ او تاسې بدې ردې ونه ویو، او په 2 شیونو موږ او تاسې کار وکړو، چې یو د اوربن واني او یو د طالبانو د زندانیانو د راخلاصېدلو واني. نور شیونه واني وخت مه ضایع کوئ او مه بدې ردې یو بل ته ویوئ. افغانان داسې خلک دي چې قناعت نه کوي، نه قناعت درکوي، نه قناعت مني. بس دا افغانستان دی الله غیبي جوړ کړي. یعنې قسم په خدای چې داسې خلک موږ او تاسې لرو، داسې بې سوادان، داسې خاینان چې هغه تاریخ معلوم دی. افغانستان به څه جوړ شي؟ الله دې غیبي جوړ کړي. د مظلومانو غم دی، فکر دی. نو بس دا بکس مې راغستی و
په دغه مې تاسو ته ویډیو کړه چې بد ردي یو بل ته مې ووایي، نه اشرف غني ته ووایي، ما عبدالله ته ووایي. څه چې کېږي هغه اوس کېږي. هسې په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړي د زړه د تاو نه.